बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दीरवी एकेडमी। दीरवी एकेडमी کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید ویم. نن به په دې ویډیو کې مونږه د انګلیش د انګریزي ژبې 15 اهم لفظونه وایو کوم چې روزمره استعمال کې ډیر زیات راځي. ډیر زیات دا لفظونه استعمالیږي. نو که تاسو دا لفظونه زده کړئ نو په انګلیش ویلو او په هغې باندې په پوهېدلو کې به تاسو ته ډیره اسانتیا راشي. نو خپله کاپي خپل قلم راواخلئ، دا لفظونه ځان سره ولیکئ او په دې باندې بار بار پریکټس وکئ. خپل نننی سبق شروع کوو. اولنی لفظ دی الاو. الاو اجازت ورکول. الاو اجازت ورکول. دویم لفظ دی ارینج. ارینج ترتیب ورکول یا ترتیب کول. یو څیز ترتیب کول. ارینج. دریم لفظ دی آسک. آسک تپوس کول، پوښتنه کول، له چانه د چانه تپوس کول. آسک. څلورم لفظ دی بیګین. بیګین شروع کول. بیګین شروع کول. دې لپاره یو بل لفظ هم استعمالیږي سټارټ. شروع کول. بیګین شروع کول. پنځم لفظ دی کټ. کټ کول، پرې کول، د دې لپاره استعمالیږي کټ. شپږم لفظ دی ډو. ډو یو کار کول. کولو دپاره استعمالیږي ډو. اووم لفظ دی ډینی. ډینی انکار کول. ډینی انکار کول. اتم لفظ دی انکریج. انکریج حوصله ورکول. څوک انکریج کول مطلب چاله حوصله ورکول. نهم لفظ دی فلای. فلای. فلای چې د ټولو نه زیاته کومه معنی استعمالیږي الوتل یا الوزول. او فلای مچ ته هم وایي چې کوم په حشراتو کې انسیکټ کې راځي مچ. په دې سکرین به تاسو ته تصویر ښکاري. دې دپاره هم فلای استعمالیږي. لسم لفظ دی ګیټ. ګیټ حاصلول. یو څیز حاصلول، دې دپاره استعمالیږي ګیټ. یولسم لفظ دی فیل. فیل محسوسول. فیل محسوسول. دولسم لفظ دی ګیو. ګیو ورکول. ګیو ورکول. دیارلسم لفظ دی بای. بای اغستل. یو څیز اغستل. بای. څوارلسم لفظ دی سیل. سیل خرڅول. سیل خرڅول. پنځلسم لفظ دی کیری. کیری اوچتول. کیری اوچتول یا وړل. اوچتول یا وړل. شپاړسم لفظ دی کاز. کاز وجه، سبب. د یو څیز وجه یا سبب دې ته وایي کاز. اوولسم لفظ دی کلین. کلین صفا یا صفا کول. کلین صفا کول. اتلسم لفظ دی هیلپ. هیلپ مدد کول یا مرسته کول چا سره، دې ته وایي هیلپ. نولسم لفظ دی ایټ. ایټ خوړل یا خوراک کول. ایټ. شلم لفظ دی کارکټ. کارکټ صحیح کول یا صحیح، چې یو خبره صحیح ټیکي، دې دپاره استعمالیږي کارکټ. یویشتم لفظ دی انجای. انجای مزه اخیستل، خوند اخیستل، دې دپاره استعمالیږي انجای. دویشتم لفظ دی هوپ. هوپ امید. هوپ امید. دریشتم لفظ دی لرن. لرن زده کول. لرن زده کول.
څلورویشتم لفظ دی فیس. فیس مخ یا مخامخ کېدل. مخ ته هم فیس وایي او مخامخ کېدلو ته هم فیس وایي. پنځویشتم او اخرنی لفظ دی موف. موف حرکت کول. موف حرکت کول. دا و 25 اهم لفظونه د انګریزۍ ژبې کوم چې روزمره هره ورځ استعمالیږي ډېر زیات. نو امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شي. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ په چینل کې به تاسو ته دا قسمه د انګلیش ژبې متعلق ویډیوګانې میلاویږي. ډېره زیاته مننه. د الله په امان.